ته یو خبر ته سوچ وکړئ ما درته وویل چې د چمن و پرلته دنیا ورځي څوک یې نه راګرځوي د پی ټي ایم ملګري که علي وزیر ورځم نه پرېږدي که منظور پښتون ورځم بیا ټکان پر کېږي نه ولې د دې خاورې د رښتونه بچان دي د دې خاورې خبره د رښتیا وکوي په خبره کې درد شته پښتانه یې راپورته کړو او پښتنو ته یې زړه ورکوي او پښتنو ته یې دا ور وښود چې ستا حقوق دا دی پښتانه په دې پوه شو نن پښتانه اپسي ته سترګو په سترګو کې وراچولی شي په خوب باندې ولکه دا کوټه څوک جوړه کړي د پاکستان پر خوب جوړ کړي علامه اقبال خوب بیرته ور پاکستان جوړوو په خوبو به نن بیا د طالبانو سم په ژړا دی وایي طالب هم زما خبره نه مني نو طالب تا ساتلی طالبان چې نفرت چې کوي هغه په پوه شولو هغه په دې پوه شولو چې دا خلک زموږ وطن رالوټې لوټې کوي ته یې داسې پوهېدلی دی چې پر خپل ځان باندې درې دیوالونه راګرځولي دي چې دی خپل د ځان حفاظت نشي کولی دی به زما او ستا څه حفاظت وکړي کومه تبلیغان وایي د دین دپاره محنت پکار دی نو د خپل قام د خپل دغه دپاره ویښېدل پکار دی چې راویښ نه شئ دا دی شرمېدلی ملک دی ججم انصاف غواړي شریف پښتنو ورونو د ټولو د مخه ستاسو شکریا ادا کوم او چې د چا په صدارت کې دا نن غونډه ده د پی ټي ایم صوبایي کوارډینیټر نور باچا زموږ د مرکزي کمیټۍ ګران او مشر ملګری ملک هدایت الله خان کاسۍ د ضلع کوټي کوارډینیټر رحمت غرسنی زکریا او د تنور سپین ږیري زما همزولو او کشرانو د ټولو د مخه ستاسو شکریا ادا کوم ادرامانزۍ خاوره او شاوخوا دا کلي زه خو داسې بولم لکه سړی چې خپل کور په کوشلاش کې ګرځي ولې چې د دې ځای څخه چې دا کم مشران چې کم خلکو سیاست کړی ولو چې کم خلکو قربانۍ سته د کم خلکو چې په دې سیاست کې برخه وله نو هغه خلک اکثره د دې ګلستان د سیمې څخه دا کلا عبدالله یو داسې ضلع د ګلستان یو داسې دغه دی چې ډېر غیرتمن انسانان زیږولي دي په دې خاوره ډېر غیرتمن پښتانه سیاست کړی دی او داسې خلک چې ډېر جیلونه ډېرې قربانۍ سته نو ته هم د هغو تسلسل یاست چې نن د دې روزه په دا نیمه شپه باندې تاسو چې په کم تعداد باندې راغلي یاست دا د دې غمازي کوي دا خبره د دې غمازي کوي چې ته د پښتانه وطن د پښتانه پر خاوره باندې او چې پښتانه ته نن کومه مسله ورپېښه ده په دې باندې ته واقعي خوږمن یاست او خپل په زړه کې مې یو درد شته عزیزانو پی ټي ایم یا پی ټي ایم د 4 یا د 6 کال سو پی ټي ایم چې جوړ شوی د زیاته 15 او دا 6 کال شروع دی ته پر یوه خبره باندې سوچ وکړئ په دې وطن کې په دې خاوره په دې پاکستان کې ډېرې پارټیانې شته او ډېرې غټې پارټیانې شته لیکن پی ټي ایم ته ولې سرکار دومره خشمېدلی دی چې یو ځای هم نه پرېږدي دغه نږدې چمن ته چې موږ روان سو دوی بیا په ګړنګ کې راته ولاړې بیا م راګرځوي خو تر موږ ډېر غټ خلک سته روان دا د چمن پرلت ته ځي تقریرونه کوي څوک یې نه راګرځوي خبره داسې نه ده چې خبره د ملک مجیدو د ملک هدایت الله کاسي یا د نور باچا ده یا د غرسني ده خبره د پی ټي ایم دا هغه درد ده چې د پی ټي ایم په خبره کې یو درد شته د پی ټي ایم اثر ولس د رښتیاو ملګری دی د پی ټي ایم اثر ځوانان د رښتیاو مینه لري او سرکار په دې پوه دی چې دا خلک د دې وطن د دې خاورې د رښتیاو مجلس کوي او دا که د خلکو سرونه ور خلاص کړل دا به سبا به د دې پښتنو لاس وي او د پوځي جنرالانو به ګریبان وي دا په دې پوه دي ولې په دې باندې چې د پی ټي ایم په مجلس کې یا د پی ټي ایم په سیاست کې چې پی ټي ایم کومه خبره کوي په پی ټي ایم په هغې کې نه ووټ شته نه نوټ شته نه موږ د چا څه ووټ غواړو نه موږ چا ته دا هیله ورکوو چې زه تا ته سبا نالۍ در جوړوم نه موږ چا ته دا وایو چې سبا ټرانسفارمر در راوړم نه موږ چا ته دا وایو چې سبا تا ته به داسې د شاتو نالۍ در راوبیو نه خو یوه خبره کوو چې د پښتانه شمله
په دې وطن په دې خاورې کې بالا یې غواړو او سر یې پورته غواړو. زموږ ستوی پلارو نیکه زموږ ستوی پلارو نیکه د غلامۍ ژوند نه دی تېر کړی. موږ هم دا غواړو چې د پښتون هر وګړی د پښتانه قام هر وګړی د افغان وطن هر وګړی هغه سر ټیټ نه او سر لوړی ولاړ شي. دا موږ غواړو. د پی ټي ایم اصلي مرام دا دی. د پی ټي ایم نور هېڅ مقصد نشته. کنې الیکشن خو ته یې ویل دی په الیکشن کې وایي چې زموږ دپاره ګایدنګ خو ګه سره بد کار دی چې موږ کې وګایېږو. خو د دې سرکار الیکشن هم ته یې ویل دی. د دې چل د مخه چې به خلکو د بالا د خوا به ګنتي کېدله د دې خوا د دې چل د لاندې د خوا چې به چا لږ ووټونه اخیستي وو هغه کامیابه کېدی. دا د سرکار ووټونه وو. او زه به بله خبر درته وکړم. تی ګرده تعلیم یافته خلک ناست یاست. بیا نن د میډیا دور دی. هر څه تی د هر چا پوه یاست. هر سړی پوه دی. په دې ملک کې سرکار دا وایي چې انتخابات وسو. په انتخابات کې 18 سے 20% کسان ووټ واچوي. تی 20 مه کوه تی 30% کسان په سلو کې 10 کسانو ووټ اچولی دی. 80 کسان د ده د دې انتخابات د ده د دې نظام د ده د دې هر څه دا یې مسترد کړی دی. دا د دې پاکستان دا وویلې دا 80 کسانو چې نه زه دا ستا دا نظام منمه نه زه دا ستا دا الیکشن منمه. دا ستا دا نظام دا الیکشن ګرده فراډ دی. یو طرف ته 10 کسان ووټ اچوي بل طرف ته 80 د هغه خلاف وي. نو بیا هم دوی دا ملک چلوي. دا ملک دا رقم نه چلیږي. دا ملک دا رقم نه چلیږي چې ته به پښتون په سر کې وایې ته به بلوچ په سر کې وایې ته به سندی په سر کې وایې. او دا په دې ملک به صرف دا وطن به صرف د جنرالانو دپاره جوړ شوی او د پنجاب دپاره به جوړ شوی. پاکستان مینز په پنجاب. ته نن هم پښتون ماته سته ولاړ شه ودا نږدې لاهور ته ولاړ شه تا څوک د پالش ته د پالش دا ډبه په غاړه که پالش کوه تا څوک پالش ته نه پرېږدي. پولیس به دې په سر کې وایي. ته راسه زما سکریټریټ د پنجاب د خلکو ډک دی. زما ایپسي د پنجاب د خلکو ډک دی. زما پولیس د پنجاب د خلکو ډک دی. زما هر دغه واردار راواخه د پنجاب د دغه ډکه ده. تاسو دغه کېږي. کراچي په پاکستان کې د پاکستان په آبادۍ کې د پښتنو د ګرد غټ ښار دی چې په کراچي کې د دوی د مردم شماري مطابق چې 80 لکه پښتانه اوسي. لیکن بیا مالته پښتانه هره ورځ پولیس په سر کې وي. روانور 4.5 کسان مړه کړو. په دې کې سم نیمه د پښتانه مړه کړل چې د دهشتګردۍ په نامه یې مړه کړل. تا ته خپل دا لونګۍ چې دا نن چې ته یې موږ ته راوتړله دا یو ډېر غټ د افتخار دغه دی. دا د پښتنو د غیرت نشان دی. او ژیره چې دا سنت نبوي دی. نن ماته ژیرم ور ده. نن ماته خپل دا چې زما د ثقافت د پګړۍ زما نن ماته دا ور ده که ما دا وتړله که تا دا تړلې وله دا ته چې یې پولیس ته چې هر څومره عزتمن یې پولیس تا راښکته کوي پولیس تا په عذابوي. د اپسي خو د دا حال دی چې اپسي سریحام نن په کوټې نن په تمام بلوچستان کې ټارګټ کلینګ خلک پر یو معمولي موټرسایکل چې د موټرسایکل قیمت په زما په خیال چې دا ټیم 1,00,000 روپۍ یا به 1,00,000 یا به 1,00,000 شلې پر دې باندې څو ځوانان په دغه علاقه کې د ورځې مري. آیا سرکار شته؟ دوی خو وایي چې زموږ ایجنسیانې چې دي په سپینو شیدو کې سپین ویښته ویني. نو چې ته په سپینو شیدو کې سپین ویښته وینې نو بیا داخله د کومې خوا راځي چې هره ورځ په دا شاوخوا علاقه کې موټرسایکلانو باندې خلک وزني پر ګاډۍ یې وزني پر موبایل یې وزني. د دې معنا دا ده چې ته خپله غلې ته د غله سره ملاوې دلته کلیوي غله چې دي یو څوک نه دي دوی په خپله غله دي. لیکن د دې خلاف د دې خلک به موږ څه رقم موبلایز کوو. دا ګوره دا وخت دا خاوره پر موږ باندې ډېر غټ اقدار لري. دا خاوره زموږ مور ده. د دې خاورې دپاره د دې خاورې د بچاو دپاره به موږ دوی سره یو کېږو. په هوټلانو که ناست یاست
که په یو ځای پرتګال ناست که بل ځای ځئ که هر ځای ځئ یو موږ د تاسو هېڅ شی نه غواړو ما درته وویل ته چې هرې پارټۍ ته موږ ګردې پارټیان زموږ سر و سترګې دي نه موږ د چا سره کار لرو موږ لیکن پر یوه شي باندې د پښتانه پر ننګ پر ناموس باید چې موږ سره یو یو باید چې هلته بیا موږ په یو موټی یو نن خو موږ په ډلو ډلو کې تقسیم کړی یو دا درمانځی دی دا میځی دی دا کلازی دی دا چې دی حفیظی دی دا چې دی سیګی دی دا پلانی دی دا شمسوزی دی دا غبیزی دی دا امیدزی دی موږ یې په ډلو ډلو کې تقسیم کړي یو پښتون قام چې تر څو یو موټی نه وي سوی تر هغو پورې پر موږ باندې کامیابي د توا ټکی دی عزیزانو نفرت د ځانه څه ایسته کوي خپلو بچیانو ته د کلاشینکوف بجای قلم په لاس کې ورکوي دا د قلم دور دی د کلاشینکوف دور نه دی په کال کې 350 ورځې دي زه به ته ته قسم درکړم دا 300 ورځې هم ته درله دي دا 80 ورځې میله دي یو سړی دا قرآن اخیستی دی چې زه د خپل بچي پسې ولاړم ما دا 5 ورځې دی په اسکول کې وکتی چې آیا د اسکول نه ځي او که نه ځي آیا د اسکول نه ماشټر راځي او که نه راځي علاقه دې نن د منشیاتو ډکه ده شیشه عام شوله هر بچی خلک یې په ریړۍ چلوي باغ نوکري کوي چش کوي بچی راغټوي خلک یې په شیشه درخته کوي ته د وامه دا غږ نسې کولی چې په کلي کې پلانی سړی شیشه خرڅوي دا د پښتانه هغه ننګ د غیرت څه شو چې پښتانه خو الله کوخان د دې وطن پسې واختی پښتانه خو د دې وطن څخه انګریز پسې واختی نن پر تا باندې تور انګریز مسلط دی او ته غږ نسې کولی لکه پر انسان چې قفس کې کښېني څه رقم به دا ژوند کوو دا ژوند به موږ ته څه رقم کوو او چې دا خبره ورته کوې د عیسی نوم هم دی پر ته نږدې خپل عزیز خپل تربور پر تا باندې د عیسی نوم هم نږدې د خدای دپاره راپورته سئ د دې خاورې په خاطر خپل د بچي د سباون په خاطر راپورته سئ تی نورې لکئ ستئ چې په دې علاقه کې د زمیندارۍ څه تی دغه یاست 3 ګانټې بجلي درکوي هغه هم هغه بجلي درکوي چې ولټیج یې نسته زمینداریان مې تباه شولې کارخانې نسته بچی مې ښه اسکول نه لرئ ښه هسپتال نه لرئ ما یو ورځ د یو چا څه پوښتنه وکړله ما د 15 کالو څخه په دغه کې را روان یاست په حکومت کې را روان یاست دوی کوم داسې کار کړی دی د راته الله پلانی هسپتال مې جوړ کړی دی ما څوک درنه د مور وروسته دی د داتې د علاج کړی دی که دی نه دی کړی زه د چا نوم نه اخلم آیا زه تاسو ته دا پوښتنه کوم په دا درمانځۍ کې داسې معیاري اسکول لري چې ته یو چا ته ښکاره کړې چې واقعي په دې کې زما بچی د دې بچي سباون جوړېږي که داسې هسپتال لري چې د خپل مور د خپل خور د خپل بچي علاج هلته وکړي خو بلډینګ ولاړ دی بلډینګ نو څه دي چې ولاړ دی یو ښه ډاکټر چې ستا خو نن دې کمپاوډر چې دی تا ته کمپاوډر ته ډاکټر وایه ډاکټر تا له راځي نه او تا نن هم په زویو په خیالۍ پر بنیاد باندې سر تقسیم یم پر یو په بل باندې د عیسایو د چیشو نومونه ایږدو ستا په تعلیمي نصاب کې ستا په اسکول کې د نن تا ته باچا خان چا درښولی دی تا ته خان شهید درښولی دی چې د هغه څوک تا ته خوشحال بابا درښولی دی تا ته رما بابا درښولی دی تا ته څوک تا ته نن هم علامه اقبال درښوي تا ته سر سید احمد خان درښوي تا ته نن هم ته په خپله دا عادت چې موږ ناست یو 5 کسان داسې نسته چې پښتو ویلی شي چې زما او ستا مورنۍ ژبه ده نن هم ما او تا په پښتو تعلیم نسته راته په خپله مورنۍ ژبه دا ګرده د غلامۍ ځنځیرونه دي دا ګرده د غلامۍ ځنځیرونه دي چې زموږ وروستیو پښو ته یې راچولي دي ته یو خبر ته سوچ وکړئ ما درته وویل چې د چمن و پرلته دنیا ورځي څوک یې نه راګرځوي د پي ټي ایم ملګري که علي وزیر ورځم نه یې پرېږدي که منظور پښتون ورځم بیا ټکان پر کېږي نه ولې د دې خاورې د رښتونه بچان دي د دې خاورې خبره د رښتیا وکوي په خبره کې درد شته
پښتانه یې راپورته کړو او پښتنو ته زړه ورکوي او پښتنو ته دا ور وښود چې ستا حقوق دا دی پښتانه په دې پوه شو نن پښتانه یکچې ته سترګو په سترګو کې ورا کولی شي نن ته هر لیویز والا هر پولیس والا ته داسې په ګډ زړه ورتلی شي چې ولې دا زما کار دې داسې نه دی کړی که نه نن هم ته په شناخت کار کې تا خلک پورې پورې وایي یو ډاکټر له ته ورشه تپیس ورکوې بیا به ماته ته به ته ذلیل یې ته به 3 ګنټې ورته ناست یې فیس به م ورکوې په یا که د چپړاسي ته یو 200 روپۍ ورکړې د ډاکټر په ځای کې لا رشوت چلېږي دوی دا ملک چلوي دا یو عجبه ملک دی تا که څه لیدلي دي په خوب باندې ولکه دا کوټه څوک جوړه کړي د پاکستان پر خوب جوړ کړي علامه اقبال خوب بیلتی ور پاکستان جوړوو په خوبو به او بیا ته یې ما ته دا راوښیاست قاید اعظم یوه ګنټه په جیل کې نه ده تېره کړې دی د دې ملک یې جوړ کړي او بیا ته په هغه کې بیا راواخله پښتانه یې پر څو ځایه په تقسیم کړو نن پښتانه پر څو ځایه دي سره ته یې په یوه ځای کې سره راسره ویلا نه تړلې دویم طرف ته ستا آزاد افغانستان چې ته به په نازېدلې چې ستا لوی وطن ولو نن ISI یې د ټکر ټکر کوي لټو لټې کوي نن بیا د طالبانو سم په ژړا دی وایي طالب هم زما خبره نه مني نو طالب خو تا ساتلی طالب خو پرون تا د کړی نو نن دې خبره بیا ولې نه مني افغانستان یې لوټو لوټې کوي نن دا وطن دا دوی چې طالبان چې نفرت چې کوي هغه په پوه شولو هغه په دې پوه شولو چې دا خلک زموږ وطن را لوټو لوټې کوي او عجبه خبره دا ده دهشتګردي په بلوچستان کې کېږي په خیبر پښتونخوا کې کېږي دا په پنجاب کې ولې دهشتګردي نه کېږي ته په دې خبره باندې سوچ وکړې ته دا شاته روزانه ځئ ته یې داسې پوه لیدلی دی چې پر خپل ځان باندې 3 دیوالونه راګرځولي دي چې دی خپل د ځان حفاظت نشي کولی دی به زما او ستا څه حفاظت وکړي یار یې دیوال ولي د دیوال د دې خوا ته ګونۍ شي د ګونۍ و دې خوا ته بیا نن سبا تارونه راغلي په هغه کې خاوره اچولي نو ته د ځان حفاظت داسې کوه ته به د عوام څه حفاظت وکړي او په دویمه خبره دا ده په ادرمانځۍ کې بجلي نشته وایي داسې ملک بجلي نه لري پښتانه که د سیمې کې بجلي نه لري په کیل کې بیا بجلي شته په کیل کې بیا یو منټ بجلي نه شي و ما ته ګیس نشته وایي ګیس په ملک کې ختم شو په کیل کې بیا ګیس شته زما او تا ته زما او ستا او بچي ته دی ساده خبرې درته کوم ډېر داسې دغه نه درته کوم زما او ستا او بچي ته نن هم په سکول کې ټاټ نشته دا ټاټ څه دی د ده بچی نن هم د کمپیوټر سره بازۍ کوي نو بیا به زما بچی د ده سره څنګه مقابله کوي چې زما او بچی نن هم په تختۍ نسته ورته ټاټ نسته ورته دی پر سیمنټ یا پر خاورو ناست دی پنکه خو یې لکه د چا په یاته په ګرمۍ کې چې زما په سکول کې به یې چاردیواري یې د چا په یاته بیا به نو دا مې چې بیا به نو د ادرمانځۍ ماشټر به یې په جمعه کې به 2 ورځې ورځي 3 ورځې به ورځم نه په میاشت نه ورځي د نه ماشټر نه چې خوا را سبا ده نه کې عزیزانو دا ګردې داسې ستونزې دي او هغه د ده په سکولو کې دی په HSM کې سبق وایي زما او بچی په ټاټ نسته ورته بیا به زما او د بچي د ده په مقابله څنګه ایسم دا ستا ګرده دا استحصال ستا کېږي لیکن د دې دپاره د تبلیغانو پر چمه تبلیغان وایي د دین دپاره محنت پکار دی نو د خپل کام د خپل دغه دپاره ویښېدل پکار دی چې راویښ نسئ یوه خبره زه درته کوم دا کشنۍ څه دی دا کشنۍ چې پیدا شي ته دې لږ سوچ پر دا خبره وکړئ دا کشنۍ هم چې په زانګو کې پروت دی مور یې وایي دی شبیده د کار مه پلرئ کشنۍ چې وژاړي احتجاج وکړي دا د کشنۍ احتجاج دی چې وژاړي بیا یې مور راواخلي شیدې ورکړي لیکن موږ به احتجاج کوو PTM یو مزاحمتي تحریک دی چې احتجاج نه وکړي ته خپل حقوق نه شي اخیستلی او نن هغه ورځ هم نه ده دا هغه پوچ سلو د دنیا پرون تا ته معلومه ده 5 ججانو ولیکل چې په موږ کې ایجنسیان لیکل ته د خدای پار دی دا دی شرمېدلی ملک دی جج هم انصاف غواړي هغه راپیاسو دی ولر په یو کلي کې غلا وشوله
والغلم منډه والا والغله ونیسئ کلي منډه والا والغله ونیسئ تا دا داسې وطن جج هم وایي ما ته انصاف راکوئ زکریا هم وایي ما ته انصاف راکوئ اوس موږ انصاف په چا ته دا ملک دی نو چې په خوبو یو ملک جوړ شوی د هغه خو دا غالي عزیزانو پر دا خبرو سوچ وکړئ ډېر ناوخت هم دی زړه خو مو غواړي دا درمانځئ او دا ستئ په دونه کسي تعداد کې چې راغلي یاست زړه خو مو غواړي چې ډېرې خبرې درته وکړم خو خدای دې وکړي چې دا زما خبرې پر تی بدې نه وي لګېدلې نو نور ملګري هم ناست دي هغه هم اجازه درته وکړي ستئ ډېره شکریا ادا کوو تی موږ ته ډېر عزت راکوئ ستئ کور ودان خدایه کول راسره وکړئ او د زړه د اخلاص یې راسره وکړئ چې د پښتانه پر یووالي د پښتانه پر غیرت به په سره یو وي که به نه یو